په داسې حال کې چې د کرونا ناروغۍ د نړۍ په ځینو هیوادونو کې بیا زور اخیستی په هرات ولایت کې روغتیایي چارواکي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د دویمې څپې له کبله اندېښنې لري. د هرات ولایت د عامې روغتیا ریاست مشر نن د یو خبري کنفرانس پر مهال څرګنده کړه چې د اختر ورځو په بهیر کې خلک باید روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي. په همدې حال کې د لویدیځې حوزې د علماو او روحانیونو د عالي شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح د یو پیغام په ترڅ کې د خلکو وغوښتل چې روغتیایي اړینې لارښوونې رعایت او د اختر ورځو په بهیر کې د لیدکاته څخه ډډه وکړي. نور حال په ریپورت کې. هرات ولایت کې دینی عالمان، مدني فعالان او روغتیایي چارواکي د خلکو غواړي چې د لوی اختر په ورځو کې د دې لپاره چې د کرونا وایروس خپرېدو څخه مخنیوي شوی وي روغتیایي سپارښتنې په جدي توګه عملي کړي. د لویدیځې حوزې د عالمانو سراسري شورا مشر شیخ الحدیث الحاج مولانا خدایداد صالح روغتیا پالان د خپل څانګې عالمان بولي او د خلکو غواړي چې د هغوی خبرې خپل د ځان او ټولنې ژغورلو لپاره عملي کړي. ما از مردم خواهش میکنم که توصیه های دکترها را که در این صف جهاد در مقدم جبهه جهاد قرار دارند و ما هم گفای ایشان را تایید میکنیم چون متخصص همی فنن، مفتی همی فن اوناین، اونا میفهمن که چی مشکلی داره که ما توصیه های دکترها قبول کنیم و این را هم از شیرینی و رفت آمد و دید و بازدیدا صرف نظر کنیم. یو شمېر مدني فعالان هم د کرونا وایروس وبا خطر د افغانستان غوندې غریب هیواد ته ډیر بولي او د خلکو غواړي چې د تیر اختر تجربه بیا تکرار نکړي. خدای نکرده بی‌تفاوتی ما نسبت به کرونا میتونه آرامش پیش از طوفان باشه. نباید ما دغدغه نداشته باشیم از بابت واگیری مجدد ویروس کرونا. شما میبینیم تمام کشورهای بزرگ دنیا دوباره متاسفانه در دامن این بلا افتادن. ایران، آمریکا و ایتالیا و اسپانیا. ما یک کشور به شدت آسیب پذیری هستیم. اگر نگاه باورمندانه نسبت به حفظ سلامت خود نداشته باشیم میتونه تبعات به شدت بدی روی زندگی ما بگذاره. ما احترامانه از مردم می‌خواهیم تا فاصله های اجتماعی را حفظ و دستور صحت عامه را وزارت صحت عامه و پیروی کند. در ایام عید قربان در خانه بمانید زیرا اگر به چنین سهلنگاری ادامه دهد تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ایام عید اضحی افزایش خواهد یافت. د هرات ولایت د عامې روغتیا رئیس د خلکو غواړي چې د اختر په ورځو کې ډیر تګ راتګ د یو بل کورونو ته ونه کړي او د ټولنیز واټن په ساتلو، لاس نه ورکولو او ماسک کارولو سره دی د کرونا ویروس وبا په کنټرول کې له روغتیایي مسئولینو سره مرسته وکړي. از ابتدای شیوع ویروس کرونا در هرات ما تثبیت شده 5482 واقعه داریم تا دیشب البته، ولی اگر از زمانی که ما آمار کلینیکی رو هم به علاوه کردیم حساب بکنیم مجموعاً 22067 مریض داریم که همون 5482 مریض تست شده و مثبت بوده و مطابقی بر اساس اعراض و علائم کلینیکی تثبیت شده. د ولایتي شورا غړي هم پر خلکو نیوکه کوي چې ګواکې تیرو میاشتو کې بې پروایي کړې او له همدې کبله اوس ډېری کورنۍ خپل د کور غړي له لاسه ورکړي او د اختر پرته له خپل عزیزانو څخه لمانځي. ما تجربه تلخ بعد از عید سعید فطر داشتیم. آمار بسیار بالا بود و تعداد کسانی که ما در عید قبلی شاید اونا حضور از اینا به عنوان یک شخصیت مختنم میدانستیم، ولی متاسفانه به خاطر غفلت هایی که مردم ما کردن و ما کردیم اونا فعلا در این عید با ما نیستن و فعلا این عید اعضای خانواده از اون هست و اگر خدای نکرده در این عید متوجه نباشیم و غفلت صورت بگیره مسلما باز تبعات از اینکه از دست دادن عزیزان بیشتری خواهد بود ما شاهد خواهیم بود. هرات ولایت چې د هیواد په کچه د کرونا وایروس وبا لومړی ټاټوبی بلل کېږي د ایران هیواد سره په ګډه پوله درلوشتو یو ځل بیا د کرونا وایروس وبا د دویمې څپې له خطر سره مخ دی ځکه په ایران هیواد کې اوس په زرګونه کسان یو ځل بیا په کرونا وایروس وبا اخته شوي دي.